د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر نوررحمن اخلاقي د تیر یو کال لاسته راوړنو او ستونزو په اړه ملت ته د حساب ورکونې په اړه غونډه کې وویل چې کډوال او داخلي بېځایه شوي په هیواد کې د بې هدفه روانې جګړې اصلي قربانیان دي. اخلاقي وایي د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په دوامداره توګه له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ د دغه لوی ټولنیزې ننګونې اداره کولو لپاره هلې ځلې کړي ترڅو دغه ننګونې اداره کړي. اخلاقي وایي چې اوس مهال له هیواده بهر 9.5 میلیونه کډوال لري چې ځینې له هیواده بهر او ګاونډي هیوادونو کې له ستونزو سره مخ دي. بیش از 6.5 میلیون مهاجر یا افغانایی را داریم که در خارج کشور به سر میبرند. من در مورد آمار در موقعش تفصیلی تر معلومات دادم و نقایصی که آمار ما داره در موردش گفتم و آمار متفاوتی یعنی رقم در مورد بیجا شده ها که میلیونی است در داخل افغانستان داریم. مدیریت چالشی بزرگ و دوشی وزارت سپرده شده و ما همه تلاش ما با تیم ما متمرکز کردیم به این کار در گذشته همینطور بوده. امیدوارم که بتونیم نتیجه موثری در سالهای پیش رو بگیریم و نتیجه سال قبل خدمتتون نرم میکنم. در کلیت ما 34 برنامه در سال 99 داشتیم که 20 برنامه تقریبا کامل تکمیل شده و که در دست انجام است. اداره امور و اساسی ارزیابی که داره 77.85% پیران داده شده تطبیق شده دانسته از طرف ما و کش به همون گونه‌ای بوده که زمانش به آخر نرسیده. هنوز این برنامه‌های بین 2 سال بوده که باید تطبیق شد. مسئولین وایي د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پلان لري چې د پالیسۍ جوړونې موثرو میتودونو کارول، د ظرفیتونو لوړول، بشري حقونو ارزښتونو ته درناوی، د کډوالو اداره کول، د کډوالۍ بهیر قانوني کولو او اسانتیاو رامنځته کول، د داخلي بېځایه شویو وضعیت ته لاسرسی او باعزته او خوندي راستنېدو په برخه کې موثر فعالیتونه ترسره کړي. سمدف فعالیتونه چې د چارو اداري ریاست د پلان په اساس د وزارت سره پلان شوي وو د هغو فعالیتونو د اجرا فیصدي تقریبا 9.5% وله. د وزارت یو څو پراختیایي پروژې که دلته تذکر وکړو چې هغه کې یو د ننګرهار ولایت کې د شیخ مصري ښارګوټی د مهاجرینو په هغه کې د سولري برېښنا پروژه وله او همدغسې د کابل تخار دایکنډي لغمان او غزني ولایتونو سروې د کندهار ولایت د ښارګوټي د ختندازي وله چې دې مجموعي لګښت تقریبا 420 میلیونه او مترای د 950,000 افغانۍ و. همدغسې د داخلي بېځایه شویو د بیا بېرته میشته کېدو لګښتونه په ننګرهار، هلمند، کابل او نورو ولایتونو کې تقریبا 1103 داخلي بېځایه شوي کورنۍ بېرته خپل اصلي ځایونو ته انتقال شوې او هرې کورنۍ ته تقریبا 100,000 افغانۍ د وزارت له خوا کومک وشو چې په مجموعي ډول دغه هم تقریبا 25 میلیونه او 2,14,000 افغانۍ کېدې او د ترکیې هېواد څخه په اجباري ډول هماغه ډیپورټ شوي موږ افغانان چې ولو تقریبا مجموعي ډول د هغه لګښت هم 315 میلیونه هغوی شامل ترکیې هېواد ډیپورټ شوي او شامل داخلي بېځایه شوي تقریبا 315 میلیونه افغانۍ کومک ورسره وشو. په افغانستان کې دوه لویې ستونزې چې نورې ستونزې ترې سرچینه اخلي هغه ناامني او بېروزګاري ده. خلک وایي که د کډوالو چارو وزارت د خپلو افغانانو او په ځانګړې توګه د افغان کډوالو حق ادا کړي، لومړی باید هېواد ته د راستنېدو پر مهال دوی ته د ژوند کولو لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي او په دویم قدم کې ورته د کار زمینه پیدا کړي. له سوریې وروسته په دویم قدم کې افغانستان دی چې ډېری کډوال لري. کم عمره تنکي ځوانانو اروپایي هېوادونو ته د پناه اخیستو په موخه تللي او هلته د پناه اخیستلو لپاره له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري.